کتاب تازه چاپ شده نویسنده و شاعر میرویس باوری تحت عنوان ژوند و مزل در غزنی رونمایی شد. نشستی که به همین منظور در تالار جلسات ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار گردیده بود، در آن شماری از مسئولان، نویسندگان، شاعران و استادان پهنتون نیز حضور داشتند. نویسنده کتاب میگوید هدفش از نگارش این اثر خدمت به جامعه و ادبیات زبان پشتو می باشد. دغه کتاب لیکلي یوازینی موخه او انګیزه د الله جل جلاله دین ته خدمت کول او خپل پښتو ادب ته یو څه ورکول او بډایه کول او د ټولنې ځینې دردونه یو د حل لارې چارې. همزمان مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌های نویسندگان قدردانی کرده و می‌افزایند که هدف از این برنامه تقویت فرهنگ مطالعه است. هدف مو دا و ترڅو د لیکوالانو ترڅنګ پاتې شو، د هغوی د اثارو ستاینه وکړو، همدارنګه د کتاب مطالعې ته لا وده ورکړو. په ټولو کې کتاب چې د ژوند یوه مهمه برخه ده، د لیکوالانو لپاره لا ډېر خدمت وکړي. په ټولو کې د لیکوالانو تشویق، ترغیب او لیکوالۍ ته د هڅونې او د لیکوالانو د لا زیاتوالي لپاره او د هماهنګۍ لپاره دا مجلس جوړ شوی. شرکت کنندگان نشست از کتاب ژوند و مزل و تلاش‌های نویسنده ستایش کرده و تاکید می‌کنند که نویسندگان باید مشکلات و خواست‌های جامعه را مد نظر قرار دهند. مهمه د لیکوالانو لپاره دا د سیاسي یو څه ولیکي چې هغه زموږ اوسنۍ ټولنې ته او اوسني وضعیت ته یو څه ولري او یو څه ورکړي. تر ټولو مهم همدا ده چې زموږ نننۍ ټولنې ته دغه اثر ډېر څه ولري. به گفته مسئولان در یک سال گذشته صدها کتاب در غزنی به چاپ رسیده است. آنان از نویسندگان می‌خواهند تا در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام دهند.